که رشید لوبغاړی نه وای کوم کارونه به یې کولای. سلام وخت په خیر. که تر اوسه مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، وروسته ویډیو تر پایه را سره وګورئ. رشید خان د کورني کرکټ وروسته د افغانستان انډر 19 یا 19 کلنو لوبډلې ته راغی. اوس مهال رشید ارمان د افغانستان د ملي لوبډلې بهترین او پیاوړی لوبغاړی دی. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د ملا تیر هم ګڼل کیږي او په نړیوال شلوریز رینکینګ کې لومړی او د ونډې په لونډرانو کې دریم مقام له ځان سره لري او د نورو افغان لوبغاړو په شان یې د اماراتو په لوبغالو بهترینه ریکارډونه جوړ کړل، خو دغه ریکارډونه یې د ښه بال اچونې ریکارډ ترلاسه کړ. دغه ریکارډ یې په ابوظبي لوبغالي ترلاسه کړ چې د زیمبابوې په وړاندې په 2 ټیسټ او 3 شل اوریزو لوبو کې دغه ریکارډونه جوړ کړل. په یوه ټیسټ لوبه کې 11 وکټې ترلاسه کړې او په 100 اوریزو لومړۍ لوبه کې 50 ترلاسه کړه او په دوهمه لوبه کې په یو اوور کې 3 وکټې ترلاسه کړې چې نړیوال دغه کارنامې حیران کړل. رشید ارمان که لوبغاړی نه وای کوم کارونه به یې کولای. رشید ارمان د او د مور او پلار په خوښه به په طبي برخو کې